الله رب العزت موږ او تاسو باندې 5 وخت لمونځونه فرض کړي دي چې کوم یو کس دغه لمونځونه نه کوي د هغه دپاره ډېر زیات عذابونه تیار کړل شوي دي. لمونځ پرېښودلو په باره کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات احادیث فرمایلي دي، خو زه به تاسو ته یو څو احادیث ذکر کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې کوم کس یو وخت لمونځ پرېږدي ګویا چې خپل نفس یې بغیر د چاړې نه حلال کو، او کوم کس چې 2 وخت لمونځ پرېږدي ګویا چې لرې شي د رحمت د الله جل جلاله نه، او څوک چې 3 وخت لمونځ پرېږدي ګویا چې ضرر یې ورسولو روح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قبر کښې، او څوک چې 4 وخت لمونځ پرېږدي ګویا چې انکار یې وکړو د ټولو هغه کتابونو نه چې الله جل جلاله نازل کړي دي. څوک چې 5 وخت لمونځونه پرېږدي الله جل جلاله به آواز وکړي په خپل قهر سره چې یې نافرمانه، زه بېزاره یم ستا نه او ته بېزاره یې زما نه، او زه زما د اسمانونو او ځمکو نه ځان له بل الله وغواړه، او بل دا چې وفات به شي بغیر د توبې.